خواږو ماشومانو ستړي مشئ. نن د پښتو د توریو درېیمې برخې ته را رسېدلي یو. مبارک هم شه چې تر اوسه پورې مو دوې برخې زده کړې دي. نو تیر سبق به په ګډه سره تکراروو، ځکه چې تکرار ډېر اړین دی، زښت اړین دی. نو دال، دال، ری، زی، ړې، ژې، ږې مو په مخکې سبق کې وویل. هیله من یم چې په پوره توګه مو زده کړي وي. نو همیشه یې تکرار کړئ، تل یې تکرار کړئ چې په یاد کې مو پاتې شي. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ نننی سبق هم ډیر خوندور دی، ډیر اړین دی او باید چې ډیره پاملرنه ورته وکړو چې تر څو مو پښتو زده شي. سین، شین، خین، سات، داد، توی، زوی. یا سین، شین، خین، سوات، داد، توی، زوی. نو څنګه دي؟ دا شپږ حروف دي. سین، سین، سا، سا. سا په څه شي کې کاروو؟ سلام. سلام خواږو ماشومانو، سلام، سلام. ستړي مشئ. سلام، سلام. نو اوس چې تاسو سین ووایئ په پوهیږئ. شین، 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 شا، شا، شا. شال، شال، شال. زه شال اغوندم. شال ګرم دی. خین، خین، خین یو خاص پښتو توری دی چې په ښه، خو لکه ښوروا، ښوروا. زه ښوروا خورم. یم نم نم نم. ښوروا مزه کوي. سات، سات. سات عربي توری دی چې موږ یې د سین په شکل کاروو. سا، سا، سا. نو سا په څه شي کې کاروو؟ آفرین، په صابون کې. صابون. زه لاسونه په صابون کې مینځم. داد هم یو عربي توری دی. داد چې موږ په زاد باندې کاروو. زا، زا، زا. لکه زامن، زامن. زه د چا زامن نه یم. زامن، زامن. توی یا توی په عربي کلمه ده چې هغه هم موږ د ت په شکل باندې کاروو. تا، تا، تا. طبیب، طبیب، طبیب. هغه طبیب دی. زوی د عربي کلمه ده چې موږ د ز په شکل باندې کاروو. عربي ورته زوی وایي. نو موږ تاسو کولی شو چې ظرف چې یو عربي توری دی. ظرف، ظرفونه. زه ظرفونه مینځم. راتلونکی سبق. نننی سبق ختم شو. راتلونکی سبق ډیر اړین دی ګرانو. هغه حتما وګورئ، ویل ولئ. راځئ چې یو ځل تکرار کړو. عین، غین، ف، قاف، کاف. عین، غین، ف، قاف، کاف. د ما سره تکرار کړئ. عین، غین، ف، قاف، کاف. مننه کوم. نو کورنی کار مو هیر نشي. دا سبق 15 ځله تکرار کړئ او تیر شوی سبق ولولئ. مننه کوم. په الله پاک مو سپارم. خدای مو راته کامیاب، بریالي او سرلوړي لره. خدای مو مل شه.